د کہانی شروعات د یوې ښځې نه کیږي چې هغه د خپل 4 کالو زوی سره خوشاله زندگی کوي چې یو ځل د شپې په وخت کې د هغې خپلې ملا ته پام شي چې په هغې د لکۍ په شکل کې ویښته راختلي وي او په مخ یې هم ویښته راخیږي او غاښونه یې هم د مخکې په نسبت اوږدېږي خو هغې ته دا خبره عجیبه ونه لګي او د معمول مطابق خپله زندگی تیروي چې په سبا باندې دا د خپل زوی سره په پارک کې ناسته وي او د دې خواله د کوڅې ټول سپي راټول شي چې په دې د حملې کولو په ځای باندې دې سره مینه کوي خو دا د حیرانېدو په ځای باندې د خپل زوی سره یې دوی سره لوبې شروع کړي او دومره منډې ورسره ووهي چې ځان ستړي کړي د شپې په وخت کې چې هغه بیا خپلې ملا ته پام وکړي نو اوس دغه ویښته په زخم کې بدل شوي چې د ګوتو په وروړو سره دې ته پې ډېر سخت تکلیف ملاویږي چې دا ستن ګرمه کړي او چې څنګه یې ورله وروړي نو د هغې نه د ویښتو یو غونډارې راوځي د دې نه پس اوس دې ته په ځان کې د بدلون اندازه وشي او چې څنګه په سبا باندې دا د سودا اخیستو دپاره مارکیټ ته لاړی شي نو دې ته پته ولګي چې زما د بینولو صلاحیت د حد نه زیات سیوا شوي صرف د بسکټ په بینولو سره هغې په دې کې موجود د هر یو څیز اندازه لګولی شوه بیا په نیمه شپه کې د دې سترګې وغړېږي او بار د سپو اوازونه اوري چې په ورتګ سره ورته پته ولګي چې هغه سپي بیا راغلي دي او دا په خوشحالۍ باندې د هغوی خواله ورشي خو د لوبو په ځای باندې هغوی پې چکونه لګول شروع کړي په سبا باندې هغې نه دا هر څه هیر وي او صرف دا ورته یو خوب ښکارېږي دا کیسه خپل زوی ته راغستې وي چې زوی ورله یوه مړه مږه راوړي چې دا ورته فوراً د هغې د غورځولو دپاره ووایي خو زوی ته نه منډه کړي دا ورپسې هم ور منډه کړي چې زوی یې هغه ځای له بوځي چې د کوم ځای نه یې دا مړه مږه راغستې وه خو دا دغلته یو داسې منظر وویني چې په مرۍ کې لاړې وچې شي ټول مړه ځناور ورله دغه سپو د کور مخې ته راجمع کړي چې دې ته ترې هغه بېګانې منظر رایاد شي چې هغه سپو زه په اصل کې دې له بوتلمه په دې سره دا سخته ویریږي او ځان کتابتون له ورسوي چې هغلته د انسان نه د ځناور د جوړېدو والا کتاب ځان له راواخلي چې ما ته دا پته ولګي چې دا څه روان دي په کور کې دا کتاب لولي خو اوس ناوخته شوي او د خوراک د کولو طریقې هم بدله شوي یو ورځ هغه د خپل زوی سره په یو هوټل کې کیک خوري لګیا وي چې هغه کیفیت پې راشي او د عجیبه خوراک کولو سره سره د سپي اوازونه هم شروع کړي چې پس سره ورته د ټولو خلکو پام شي چې په دې سره دا ځان راقابو کړي او هغه ښځه یې خواله راشي کم سره چې دا په کتابتون کې میلاو شوې وه او ورته وایي چې کله زما زوی هم ورکوټې و نو ما به بالکل هم د ستا په شان د خپل زوی د خوشحالولو دپاره ورته د ځناورو اوازونه ایستل نه غواړي چې دې ښځې سره نورې هم خبرې وکړي خو هغه لاړه شي د شپې په وخت کې په هغې بیا ښه کیفیت را روان شي او د خپل ځان نه ناخبره شي او بار ته روزي او په لاسونو ګرځېدل شروع کړي او د سپي په شان کنده وکړي چې په لږ ساعت کې سترګې بدلې شي او بیا په یو سپي کې بدلې شي په دغه شپه په دې کې پټ ځناور راویښ شوي چې لاول یوه اوسې مړه کړي او بیا یې په هغې کنده کې ښخه کړي او د سهار نه مخکې ځان کور ته راورسوي او واپس د داسې انسان جوړ شي که چېرې هغې یې ډوسه کړې نه وي دا په لامبلو کې مصروفه وي چې خاوند پې راشي چې دا په خټو کې لت پت وویني او خاوند ته د دې په باره کې تپوس وکړي چې کوم خوا تللی وي خو دا ورته دروغ ووایي چې منډه مې وهله خاوند یې حیرانه شي خو خاموشي اختیار کړي کله چې په سبا باندې خاوند یې کار له لاړ شي نو دا د زوی سره د سپو لوبې کوي دواړه په ځمکه باندې د سپو غوندې چرونه کوي او په لوبو کې هم د سپي په پلیټ کې خوراک وکړي او کله چې دواړه ستړي شي نو زوی یې پاکي او اوده کړي او بیا د ځان سره په ګاډي کې د سودا دپاره بوځي خو چې کله یې خاوند واپس راشي نو هغه د دې نه بالکل هم خوشحاله نه وي چې ته ولې زما زوی سره د سپو لوبې کوې او خوراک ورته هم د هغه په لوښي کې ږدې خو دا ورته په جواب کې وایي چې دا واحد داسې طریقه ده چې ده ته پې خوشحالي میلاویږي او ما هم نه تنګوي چې خاوند یې ورته وایي چې نه پوهېږم نو چې زما په کور کې دا لا کم تربیت روان دی بیا په ماښام کې دا د خپلو ملګرو سره د میلاوېدو دپاره یوې پارټۍ له لاړه شي چېرته چې ملګري د خپل خاوند تعریفونه کوي چې زما خاوند ما سره د کور په کارونو کې مرسته کوي او واړه را سره هم قلاروي د دې په اورېدو سره دا سخته خفه شي چې زما خاوند خو مونږ له اډو ټیم نه راکوي لاول خو راضي نه و چې په شپه کې رام شي نو یا په موبایل کې مصروفه وي او یا ګیمونه کوي او د سترګو نه یې اوښکې روانې شي د ډېر خفګان د وجه پې د خلکو په مخ کې هغه کیفیت راشي او د ټولو په مخ کې د سپي اوازونه شروع کړي
او د دې نه مخکې چې نور څه شوي دا دغه ځای نه ځان روباسي او بیا په سړک باندې د سپي په شکل کې خپل کور ته رامنډې وهي چې زه هم په دې شکل کې خوشاله یم. د انسانانو په زندګۍ کې غمونه ډیر دي. اوس د هغې زندګي مکمل بدله شوي. دروازې به دا د خپل زوی په پاللو کې مصروفه وه او د شپې به بار ته وته چېرته چې به د کوڅې سپي د مخکې نه د هغې په انتظار و. په دې کې د هغې د خپل کور پیشو ته پام شي چې هغه هم د سپو عادت وکړي او دغه پیشو مړه کړي. په سبا باندې چې دا کله د خوبه رابیداره شي چې هغه پیشو ګوري چې هغه واقعي مړه پرته وي. دې ته احساس وشي چې ما نه خو ډېره غټه غلطي شوې ولې چې دغه پیشو یې خاوند ساتلې وه او ډېره مینه یې ورسره کوله. خاوند یې چې کله کور ته راشي نو دې ته خبرې کوي چې خبرې ډېرې او سر یې یو ته یوه بې پروا ښځه یې خو دا ځل پې هغه هم را شروع شي چې زه خو د ستا د پیشوګانو ذمهواره نه یم. زه یوازې ښځه خپل زوی هم پالم سوداګانې هم دله راوړم او په دې کې د کور کارونه هم شي چې خاوند یې ورته وایي چې زه هم در سره د کور په کارونو کې مرسته کوم چې دا ورته وایي چې ستا د کور کارونه ماته معلوم دي ته د کور کارونه ګیمونو او موبایل ته وې ما خو تا ته او زوی ته مې خپله ټوله زندګي وقف کړې ده که نه منې نو د یو څو ورځو دپاره تم د دې کوره لاړ شو دا زوی هم د ځان سره بوځه چې تا ته لږ احساس وشي چې په سبا باندې خاوند کور ورته په رښتیا پرېږدي او د کرې په کور کې اوسېدل شروع کړي خو د پخلي چل نه ورځي چې د څه د وجې منچې تیارې کړي او په پلیټ کې زوی ته کېږدي خو زوی پلیټ اوچت کړي او ځمکې له یې روولي چې دې پوه شي چې واقعي د بچي پالنه آسان کار نه دی. بل طرف ته اینا د خپل ځان د بدلولو فیصله وکړي هر سحر منډه وهي او د شپې په وخت کې عکسونه جوړوي چې خپل صحت او خپل هنر واپس ترلاسه کړي. لږې ورځې پس خاوند یې واپس راشي سره د خپل زوی او د دې نه معافي وغواړي چې نن نه پس نه به زه تا سره په هر کار کې مرسته کوم. ما ته اندازه وشوه او د هغې جوړ کړل شوي عکسونه دومره مشهور شي چې د لرې لرې ځای نه ورله د کتو دپاره خلک راځي او په دې سره یوه مور د کور ساتلو سره سره په خپل عکسونو د خلکو زړه هم وګټي. داسې عکسونه چې په هغې کې د جوړونکي درد صفا ښکارېده. که چېرې تاسو د فلمونو سره سره د رښتیاو کهاني هم خوښوئ نو زموږ دا دویم چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ. لینک پاته په ډسکرپشن کې میلو شي. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ماله راکړئ اجازت. بای بای.